سلامونه دوستانو. په خیبر پښتونخوا پېښور کې فقیرآباد علاقه کې یو داسې د ظلم نه ډکه ویډیو سوشل میډیا ته راغلې ده چې ډېر زیات خلک یې خفه کړي دي او هر څوک یې شیر کوي چې یو تبلیغي ټایپ کس دی، هغه یو دوو ظالمانو رانیولی دی، کوړی ورته نیولی، وهي ټکوي، ډېر زیات ظلم یې پرې کړی دی. دغه ویډیو د خلکو غوسه راپارولې ده. د پښتونخوا پولیس وایي چې موږ د دغه بدبخته انسان د نیولو لپاره د فقیرآباد په ایریا کې چاپې وهو چې هغه زر تر زره ونیسي، خو ورسره یې دا هم ویلي دي چې دا ویډیو اوسنۍ نه ده، دا ویډیو یو نیم یا 2 کاله وړاندې زړه ویډیو ده. خو دغه کس چې کوم دی د دغه د نیولو لپاره کوششونه شروع دي، خو وایي چې تر اوسه پورې د دغه کس د نیولو څه سراغ نه دی معلوم شوی، خو د دې نه یو بل کس نیول شوی دی چې د هغه نه به نور معلومات هم واخیستل شي چې د اصلي حقیقت څه. قدرمنو، دا واقعه چې 2 کاله وړاندې شوې ده، خو ویډیو یې اوس په سوشل میډیا باندې راغلې ده او د دغه ویډیو په مرسته باندې د دې کسانو پیژنګلو هم شوې ده چې اوس به دوی زر در زره ونیول شي، ځکه چې یو کس ترې نیول شوی هم دی. پرون چې کله په دوی باندې چاپه غورځېدلې ده، نو چې په کوم ځای کې دا ویډیو جوړه شوې دغلته ډېره درنه وسله یعنې کلشینکوف وغیره هم چې هغه هم پولیسو اخیستې دي او په خپله ولقه کې دي. نو آینده ته انتظار کوو چې دا ظالم ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.